د عامه روغتیا وزارت اړوند د 450 مسلکي خالي بستونو لپاره د آزاد سیالۍ له لارې ازموینه واخیستل شوه. یا د ازموینه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو ادارې له لوري په 12 بیلابیلو څانګو کې له 3515 یا په شرایطو برابرو کسانو څخه په الکترونیکي توګه واخیستل شوه. دغه ازموینه چې د عامه روغتیا وزارت د مرکزي روغتونونو لپاره د نږدې 450 بستونو ازموینه اخیستل کیږي. په دغه کې د 3500 په شاوخوا کې داوطلبان چې دغه ازموینه ورکوي. البته په دغه کې ټول مسلکي بسونه چې نږدې په 15 بیلابیلو رشتو کې دي. د عامه روغتیا وزارت د دې ترڅنګ ځینې نور بسونه چې هغه تخصصي بسونه دي هم 350 بسونه اعلان کړي دي. کوشش هم دا کوي چې څرنګه وکولای شو د آزاد رقابت په توسط سره هغه ځوانان چې هغوی مسلکي خلک دي، وړ خلک دي، د روغتي خدماتو لپاره ځای پر ځای کړو. دا اوس چې نن کوم ازموینه پیل شوې ده دا یو شفافه ازموینه ده. البته د اصلاحات ادارې په مرسته باندې الکترونیکي ازموینه ده. تقریبا 15 ورځې به ادامه ولري. په دغه کې د هیواد څخه بیلابیلو ولایتونو څخه زموږ سره ځوانان پکې ګډون کوي. کوشش مو هم دا ده چې نور کوم بسونه له موږ سره سکل 8500 بسونه دي ان شاء الله هغه هم د آزاد رقابت لري اعلان شي او هغه ځوانان چې هغه پکې زموږ سره په ولایاتو کې او په مرکز کې هغوی استعدادونه لري، وړتیا لري، ان شاء الله هغوی څخه ازموینه اخیستل کیږي. خواست ما است که امتحان به صورت شفاف صورت بگیره تا زمینه مساعد شود که کسانی که شایستگی و لیاقتش دارند در بست مذکور تعیین گردند تا مظهر خدمت به ملت شوند. اکثر کسا امروزی زیادتر و کمتر بیش امتحانا گرفته میشه، اما بیشتر به اساس حکمی و واسطه مقرر میشه که اون شخصی که با واسطه مقرر شده، شما فرض کنین یک کسی با واسطه مقرر میشه، یک نرس از فرض بکن نمیتونه علائم حیاتی یک مریض چک کنه. وقتی که علائم حیاتی یک مریض چک کرده نتونه موضوع توقع خدمت به کجا داشته باشیم. و خواهش ما از دولت دوباره است که همین صورتی که امروز نسبتاً تا فعل حال که ما دیدیم در امتحان هنوز شرکت نکردیم، شفافیت دیده میشه و همین شفافیت ادامه پیدا کنه تا از جوانایی که تحصیل میکنن، جوانایی که زحمت میکشن، باعث از این نشوه که اونا از کشور خارج شوند یا ما سرمایه ورزش خود از دست بدیم. در این بخشی که آمدیم امتحان میتیم انشالله که یک امتحان انشالله که شفاف باشه. از امارت اسلامی توقع می است که مثلا کسایی که لیاقت دارن، استعداد دارن مونا استخدام شوند. د عامه روغتیا وزیر مولوی نور جلال جلالی ګډونوالو ته د وینا پر مهال روغتیا وزارت یو مسلکي وزارت یاد کړ او ویل د هیواد اوسیدونکو ته د معیاري روغتیايي خدماتونو وړاندې کول د اسلامي نظام او په ځانګړي توګه د روغتیا وزارت دنده ده او په همدې موخه هڅه کوو چې د دې وزارت اړوند ټولو مسلکي خالي بستونو لپاره د آزاد سیالۍ له لارې ازموینه واخیستل شي. 318 ولسوالیو کې چې کومې شفاخانې زموږ جوړیږي، دغه شفاخانو دپاره ډاکټر پکار دی، د هغې دپاره نرس پکار دی، د هغې دپاره قابله میډوایف د هغې ضرورت دی. دا به ټول مسلکي اشخاص او مسلکي پرسونل به د ازموینې د لارې نه راځي. اداره به په کادرونو باندې سمبالو، د واسطو نه به وباسو، په اهلیت او په وړتیا باندې به سمبالو. څوک چې اهل وي هغوی ته به اداره سپارو، هغوی ته به کار سپارو. د چارو ادارې د څارنې او پالیسۍ مرستیال ښاغلي مولوي سیف الدین د یادې ازموینې برخه کې د بشري روڼتیا ډاډ څرګند کړ او ویل په دې ازموینه کې هیڅ ډول انساني مداخله شتون نه لري او یوازې هغه کسان به بریالي کیږي چې د اړوند بستونو وړتیا ولري. در اینجا مداخله انسانی انشاءالله ما مطمئن هستم که وجود نداره، هیچ نوع مداخله وجود نداره. هر کس مطابق استعدادی که الله برش داده، مطابق توانایی که در وقت درس و تعلیم درس و محتوا مهنت کرده و زحمت کشیده و مطمئن هستم که به یاری پروردگار جل جلاله او کامیاب میشه. دا یادونه وړ ده چې د اداري اصلاحاتو ملکي خدماتونو له لوري د ازموینو په اخیستلو کې زیات شفافیت رامنځته شوی دی چې د بیلابیلو ادارو لپاره نوي کسان د الکترونیکي ازموینې له لارې بریالي کیږي.